هم په ولایتونو کې د خپلسرو والیانو ټاکلو په تړاو خبرې کوو دا چې دا اقدامات به څه پایلې ولري. په همدې تړاو را سره نظامي چارو شنونکی یوسف امین زازی سټوډیو کې د تاسو څخه راغلاست یم. زازی صاحب د دغسې اقداماتو پایلې به څه وي دا چې په ولایتونو کې خپلسري والیان ټاکل کیږي؟ مننه. زه فکر کوم چې دوی د حکومت غړي دي او د حکومت کې پاتې شوي دي او بخصوصا د تیر وحدت ملي حکومت چې د اجرایه ریاست و. ډېرې مهمې خبرې دا دي چې دغه ټاکنې باندې چې دوی انتقاد لري، څوک یې په ټاکنیزه کودتا په نوم څوک دوی متهموي چې دوی ملي خاینین دي، خیانت یې ترسره کړی دی. خو همدغه نمایندانو همدغه ټاکنیزو کمیسیونونو کمیشنران دوی هغه کړل وټاکل. بلې طرفه مثال دوی د صلح مسله ډېره هغه کوي چې صلح لومړیتوب لرلو. سوال دا ده چې صلح چې لومړیتوب لرلو نو بیا تاسې ولې ځانونه نمایندان ورکنه؟ دا موږ ته دغه جوتوي چې دا ټول غیر اخلاقي، غیر منطقي او غیر مسؤلانه خبرې دي چې دوی مخ ته وړي او دوی کې دریځ نشته، استقامت نه لري، نه په سیاست کې لري نه په ژوندانه کې لري چې دوی څه غواړي. دغه کار چې دوی ترسره کوي خلاف د ټولو قوانینو دي، د حرج مرج ته لاس اچول دي. او ماته ډېره زیاته جالبه دا ده چې او ډاکټر صاحب عبداله د جمعیت د ګوند استازی و، ځان یې کاندید کړی و. نیم د جمعیت ګوند د ډاکټر صاحب اشرفغني سره ولاړ ده او دی د ټول افغانستان دعوه کوي چې زه به دغسې حکومت جوړوم. ته د اول دغه جمعیت سره د مسله حل کړه. د اوس دوی په ټکر کې دي که نه، یو ګوند په ټکر کې ده. نو دلته دوی به چې هر څه وایي د ولس ته پکار دا دي، ولس ته پکار دا دی چې د افغانستان ملي منافع، د افغانستان ثبات، د افغانستان امنیت باید مد نظر ونیسي. همدارنګه چې ولس وښودله چې په ټاکنې کې د هیچا هغه ونه کړله، مثال د 2% 1.5% یا 1.8 سلنه خلکو ګډون کې کړو. دا ثابته کړه چې د دواړو د حکومتونو د دواړو ښاغلو نه خلک ناراضه دي. اوس د خلکو نه غوښتنه مو دا ده خلک باید متوجه شي. دوی به هر څه کوي، تاسې پوه شوي چې دوی د شخصي منافع دي، تنظیمي منافع دي، ګروهي منافع دي. دوی د افغانستان دپاره کوم نه پلان لري، نه برنامه لري، نه ژمنتیا لري. تاسو ثابته کړه، دا ټول معلوم دی. نو که چېرته ولس په دغه مورد کې پرهیزګاره شي، د دوی سره اړیکې قطع کړي، زه فکر کوم چې هېڅ هم نشي کولی. او بیا هم بعضې خلک جهالت په افغانستان کې شته ده، کیدای شي چې زازی صاحب را په شدي مسلې ته که د یو ولې د یو هېواد وضعیت دې اړ وځي چې یو کس خپله پاڅېږي او د یو ولایت والي ټاکي، ولې په دې خلکو باندې څارنه نشته؟ نو څوک یې وکړي څارنه؟ قدرت دوی سره دی، پیسې دوی سره دي، چور دوی وکړو، چپاول دوی وکړو. په دا د ډاکټر صاحب نجیب د حکومت نه نظام دوی ړنګ خو نظامونه دوی خو نظامونه ړنګوي. دوی که تاسې دوی بحثونه واورئ، د دوی مشرانو بحثونه واورئ، دوی خپله وایي ډېر افتخارآمیز وایي چې دغه نظام د ړنګولو کې مونږ رول لرلو، نه پوهېږم کوم پلانکی ځان مو فتح کړلو. دا خو د تخریب او د ویجاړونې کې دوی مسلک د دوی ده. دوی ثبات نه غواړي. دوی مثال دلته افغانستان کې د افغانستان د خلکو لپاره کومه برنامه نه لري، کوم پروګرام نه لري، قومي، سمتي، ژبنیز دغه مسایل نه استفاده کوي. او دغه چې مثال په افغانستان کې لږ د خلک روښانه نه وي، اوس هم دغه ستونزه شته دی. اسلامي مسایل، دینی مسایل، کله مسلمان شي، کله مجاهد شي، کله روسی شي، کله امریکایی شي، کله پنجابی شي، کله ایرانی شي. یعنې دوی هیڅ جهات معلوم نه ده، هیڅ جهات یې معلوم. زه فکر کوم چې ولاکه هغه خپلو ښځو ته ښه میړونه هم دوی وي، هغه خپل اولادو ته ولاکه ښه پلرونه هم دوی نه شول. نو دا دوی عادت ګرځېدلی ده او دغو کې دوی خپله بقا ګوري. بیا ولې ارګ له تر اوسه غلی دی او په دې تړاو یې ارګ بیچاره یو ډاکټر اشرفغني راغلی ده، نه ټیم لري، نه کوم ځواک لري، نه کوم نیرو لري. فکر ده یو کس راغلی و، ده داسې فکر کولو چې هر څه ګل و ګلزار دي، زه به بس خیره څه دغه خپلې برنامې تطبیق کړم، هغه د هر شی به اوس هم شي. یعنې د ډاکټر صاحب اشرفغني هغه فکر کوم نظر چې لرلو درست نه و، غلط و.
مشورو ته غوږ ونه نیولو د ژمنه کړې وه چې زه به یو سیاسي ځواک به د 5 کالو کې جوړوو چې تر څو دغه ستونزې نه بیا خلاصېږي دا کار یې ونه کړو خپل تعهدات ته د ژمن پاتې نه شو او دغه ادارې چې دي د خو ډېر وخت کار شوی دی دغه کې دا یو سازمانونه دي چې کار یې ورکې کړی دی په امنیتي ادارو کې کار کړی دی په ټولو برخو کې دوی کار کړی دی یو هغه پشنې موږک نه پشه جوړه کړې پشنې پړانګ جوړ کړی دی سواد کچه د تربیې کچه د تقوا کچه اصلا ډېر کمو کې لیدلی کېږي نو ډاکټر صاحب اشرف غني باید په خپل حکومتدارۍ کې د 5 کاله مخکې دغه ته ډېر زیات توجه کړی وای ډاکټر اشرف غني څوک لري نه او یو نیم کسان یې هغه اروپا او غرب نه راوستي دي چې هغه ډالرو په قصه کې دي او په داخل د افغانستان کې غوړه مالي تر نه چاپېره دي دی هم خوشحال ده چې زه پاچا یم د خپلې کوڅو نه خبر نه دی خپل وضعیت نه خبر نه دی د کابل ښار امنیت وضع نه خبر نه دی چې څه ورکې کېږي نو ډاکټر صاحب اشرف غني خو داسې یو رئیس جمهور ده یعنې دغه محاسبه د ده چې زه باید رئیس جمهور یا ولسمشر شم د ده غلطه وه او زه فکر کوم چې هیلهمن یم چې اوس کار وکړي خو زه چې ګورم زه فکر کوم چې په مغه لارې چې په پخوا روان و اوس هم روان ده همدغو ته دوی باج ورکوي همدغو ګورې د ده ډېر غښتلي جنرالان ډېر غښتلي افسران په ښارو کې وشتل کېږي دی نه د هغو پوښتنه کوي نه شورا امنیت پوښتنه کوي نه پوښتنه ته لیکن هغه د محقق زوی چې یو بل سره جنګونه کړي وشتي دي هغه ته بیا وخته فاتحه هم ورته کوي دغه برخوردونه دي چې د ده نه سپېڅلي پاک خلق ترنه خفه شوي دي هغه خلک چې هېواد په ګران دی قانون ته ژمن دي او قاطع خلک دي هغو خلکو په سر باندې د معاملې وکړلې دغه ستونزه د ډاکټر صاحب اشرف غني ده که دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي له یوې خوا نه ډاکټر عبداله په ولایتونو کې والیان ټاکي او له بلې خوا نه اشرف غني ولسمشر چې والیانو ټاکي نو اخر به د دې کار څه زه فکر کوم چې پایلې خو بېخي خو دلته مونږ امنیتي ادارې شته دي امنیتي ادارې خپل مسؤلیتونه باید ادا کړي چې تر اوسه پورې دوی نه دي ادا کړي دي مونږ د دوی نه غوښتنه دا ده چې د افغانستان د حاکمیت نه د بېثباتۍ چې څوک بېثباته ترځي باید دوی په دفاع وکړي قانون باید پلی کړي قاطعیت باید وي جدیت باید وي څه چې کولی شي ولس یې کولی شي ولس ته مو غوښتنه ده د که هغه هزاره ولونه دي که ازبک دي که تاجک دي که پښتانه دي که هر څوک دي د دوی نه مو غوښتنه دا ده چې تاسو دغه یو ځان سره فکر وکړئ چې دغه 40 کالو کې دغه خلکو څه کړي دي چې اوس دې ناسته بیا یې باد وکړي نو دا د افغانستان په زیان خلک دي دغو چور کړی دی چپاول کړی دی غاراتې کړی دی قتل کړی دی وطن وران کړی دی اردوی دې منځه وړې ده نو د دوی نه باید پرهیزګاره اوسي ولس کولی شي او په څنګ کې مدني ټولنې احزاب قومونه ولسونه دا باید خپل غږ جګ کړي رابش اوس همدې برخې ته ده چې په هره سیمه کې هر څوک بېلابېل والیان ټاکي د هرې لوري نه ټاکل کېږي نو څه فکر کوئ چې آیا خلک ملت به ورسره ودرېږي نو ګورې دلته طالبانو یو برخه شوه ډاکټر صاحب اشرف غني چې کمیسیون انتخاباتو دی بریالی اعلان کړی ده بله برخه شوه ډاکټر صاحب عبداله بله برخه شوه او زه مطمئنه یم چې د ډاکټر صاحب عبداله په ټیم کې هغه ګډوډۍ دي چې 5-4 برخې خو به هغه هم وشي نو دا د افغانستان په زیان ده او شرم ده او د تاسو فکر وکړئ د نړیوال به موږ ته څه وایي دغه پنجاب چې موږ همیشه اوسې خاندو که نه تور پنجاب دی به څه وایي چې تاسې دومره بې کفایته خلک یې که نه خو دغه د جهاد دوی د جهاد ثمرې وي همدغسې بچیان یې راوزګول واړه ماشومان لاړل غرو ته جګ شول چې ما جهاد میکنیم که نه نو دغه ثمره د دوی وه که نه حکومتداري په دغه شکل متانت په یخ شکل اخلاق په یخ شکل دیوات پالنه په دغه شکل اوس دا ولس ته پکار دی چې درس باید واخلي نور دغه چې په دین باندې په قرآن باندې په خدای باندې دوی چې د معاملې کوي قسمونه خوري که نه دا باید ولس باید درک وکړي د ولس باید خپل غږ جګ کړي ولس باید دلته خپل مکلفیت باید ادا کړي او د حکومت نه مو غوښتنه دا ده که چې ته رښتونی حکومت یې نو ته د افغانستان ثبات امنیت د تا دنده تا مکلفیت ده چې ته باید دغه کې قانون باید پلی کړي او که چېرته دا ونه شي
زه فکر کوم چې د افغانستان په شرمونو شرموي نور به په مونږ باندې هیڅوک اعتماد هم ونه کړي او نه به نړیوال وکړي نه به پنجاب وکړي نه به ایران وکړي حتی دغه عادي یو ملک دی تاجکستان ولاکه دی هم در باندې وکړي یعنې د مونږ حیثیت یې کم کړی دی د مونږ وقار یې نړیواله سطح د سیمې هېوادو په کچه کم شوی دی نو ولس ته دغې ته ډېر زیات جدي پاملرنه وکړي دغه سیاسي احزاب د مدني ټولنې د قومونه داسې دغه دومره لونګې و نیکتایي دي صاحب ګرځي را ګرځي زه پلانکی قوم یم زه پلانکی یم زه ازبک یم زه تاجک یم خو همدغه ورځ کې راجک شي که نه راجک شي چې خیرات خوري نو ته کمیشنران تا ټاکلي دي نن ته خاین ورته وایي بیا اعلان وشو خو همدغه ادارې اعلان وکړو او دا جوته ده دا واضح خبره ده چې ډاکټر صاحب اشرف غني په دغه ټولټاکنې د رایې ډېرې وي دا چې اوس ستونزې وې قانون مات شو ډېر نقص شول یعنې دوهم راوند ته باید انتخابات لاړ وای د ما په نظر سره د چې لاړ نه دغه دویم راوند ته چې لاړ وای دغه رایې ته څوک راوتل خو لکه یو افغان دی هم رابسلی وای شرایط ګوره دلته د طالبانو مسله ګوره دوی ښه پوهېږي دغه مسایلو باندې دوی دغه په دري کې ووایم چې از ناخون یا هوګار د خوږ نوک نه خوږ ګوتې نه استفاده کوي دا په اصطلاح یخن انداز خلک دي په داسې حالت کې ځان در واچوي فکر دی چې ته به هر څه لرې کوي چې نه زه تا ورور یم زه عزیز یم ته به ته چې ورور لرې بوین شی لرې که نه چې ته ما باندې ګران یې دا یخن انداز خلک دي او دغه بې شرمه خلک دي بې حیا خلک دي د قوت و قدرت و د چوکیو او کاشکې هغه هم د ولس په خیر کړي و دی د حکومت وکړي خو د ولس په خیر خو همغه خپل قوم سمت و جیبو ته غله دي بس او دا ثابته شوې ده رابه شو دې مسلې ته د ټول مسایل که نظر کې ونیسو بیا هم د دې دا اقدامات دا کارونه چې په بېلابېلو ولایتونو کې والیان ټاکي څه فکر کوئ چې آیا دې ته زمینه سازي نه کوي چې هېواد تجزیل ورته بوځي نه تجزیه دوی پلار یې هم نشي کوی تجزیه خوبونه ډېر ککرې خاورې شوي دي او کیدای شي پروګرامونه داسې اوسي کیدای شي د دوی سره هم بعضې سیمه ییز هېوادونه هم همکاره اوسي لیکن دا نه د تجزیې دپاره افغانان یو افغانان دي ډېر زیات کوششونه دلته شوي دي په نوم د هزاره او شیعه او سني او تاجکو ډېر زیات کوششونه شوي دي لیکن نه اول خو دلته حالت هغه حالت نه ده دلته طالبان موجود دي دلته وسله والې ډلې موجود دي دلته تقریبا ویل کېږي چې 19 ډلې تروریستي ترهګرې موجود دي دلته یوه جګړه ده او دلته نړیوال حضور لري دلته امریکا حضور لري ناټو دلته حضور لري او هغو د افغانستان خلکو سره بعضې ژمنې لري تعهدات لري او نړۍ هم فکر نه کوم چې د نړۍ دپاره د سیمې دپاره د افغانستان تجزیه د دوی په ګټه اوسي او بل تجزیه ناشونې ده ناممکنه ده د مونږ افغانان سره یو ځای شوي دي تاجک خیخې لري د پښتون سره پښتون خیخې لري تاجک سره او داسې واړې ډلې ملې پیدا شوي او یې شته چې هغه د لاسه څه نه راځي دغه نه د افغانستان ولس باید مطمئنه اوسي ځاځی صاحب راوسو دې مرحلې ته چې په دا وضعیت به په کور دننه چې دا وضعیت دی دا به د سولې په خبرو باندې څومره اغېزې ولري حال دا چې د تاوتریخوالي د کمولو ونې هم پیل شوه او اشرف غني ولسمشر هم ویلي دي چې د سولې دپاره به بین الافغاني مذاکراتو دپاره پلاوي وټاکي آیا په داسې وضعیت کې به پلاوي وټاکل شي ګورې پلاوي که د دغو غلونه جوړوي خو هغه پلاوي نه شول هم غلا کوم چور کوم خلک وژنه هم سولې ته راځم موږ د ډاکټر صاحب نه غوښتنه دا کوو چې دی تجدید نظر وکړي په دغه مسلې دی د یو بېطرفه پلاوی چې نه په حکومت کې نه د طالبانو سره په جګړه کې دغسې یو پلاوی دی باید ورته وټاکي او که دی دغه توانمندي نه لري دغه د وزیر توانمندي هم نه لري چې وټاکي نو موږ به همکاري وسو که د ولس به همکاري ورسره وکړي د سولې په مذاکراتو باندې نو تاسو خپله فکر وکړئ چې طالبانو ته د ډېر یو لوی لاسته راوړنه ده چې تاسې دغه دوی به اوس وایي افغانستان ولس ته چې دا دی تاسې حکومت دغه تاسې مشران او بل طالبان په دغو یوه هفته کې اوس نړیوال او افغانان ته ښیي چې موږ یوه اراده لرو یو تصمیم ده یو غږ ده یوه قومنده ده لکه چې پخوا یې 3 ورځې وربند کړی و ثابت یې کړه دا ورې بیا یې درته ثابتوي چې دغه زه یو غږ یم او تاسې څنګه
تاسې څه غواړئ که نه نو دا د طالبانو ته یو ډېره لویه لاسته راوړنه ده چې دوی ترلاسه کوي او د طالبان نه مې موږ غوښتنه دا ده چې ورونو تاسې ډېر لرې یې دغه مسافه د حکومت د دغو خلکو څخه تاسې ډېر لرې یې تاسې دغه یو درېمګړي بېطرفه ته هم باید ژمن پاتې شئ موږ غږ په دوی باندې ده تر څو د افغاني مذاکرات را سره نږدې کړي او بالاخره دوی ته یو واک ورکړي اختیار ورکړي موږ دود لرو کلچر لرو فرهنګ لرو هغه باید عملي شي او بل دغه ناستې باید افغاني ناستې باید په افغانستان کې وشي دغه موږ هیله ده د افغانانو هیله ډېره زیاته مننه عزازی صاحب کور ودان چې خبرونه راغلي سلامت اوسئ.